د مجیب دمه نشته د انګلستان په سوداګریز لیګ کې واخیستل شو. سلام، وخت مو په خیر. د پښتو پلس چینل ته ښه راغلاست. هیله ده جوړ او صحتمند اوسئ. ځوان توپ اچوونکی مجیب زدران چې تازه د استرالیا سوداګریز کرکټ لیګ بیګ باش څخه هندوستان ته ستون شوی و، هلته یې د خپلې کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو سره په بنګلور ښار کې تمرینات پیل کړي. پرون پرې د انګلستان بلاست سیالیو کې د لوبېدو زیری وشو. تیر کال مجیب زدران په همدغه لیګ کې له همشایر لوبډلې سره لوبېدلی و چې توپ اچونه یې خورا ښه او مثبته وه. د انګلستان ویتلیتي بلاست سیالیو کې 18 لوبډلې شامل دي او هره لوبډله کې د نړۍ ګوټ څخه پیاوړي لوبغاړي اخیستل کیږي. سږکال پکې مجیب زدران له وړاندې څخه ځای وموند. مجیب زدران د فبروري په 9 نیټه د استرالیا سوداګریزو سیالیو څخه هندوستان ته ولاړ او هلته به د فبروري په 21 نیټه د ایرلند خلاف لوبلړ کې برخه واخلي. په بیګ باش لیګ کې مجیب زدران 12 ویکټې واخیستې او لوبه یې پای ته ورسېده. د انګلستان بلا سوداګریز کرکټ سیالۍ 15 میاشتې وروسته د جولای په 18 نیټه پیلېږي. د میډل سکس لوبډلې مشر روزونکی سټورت لا ویلي دي د مجیب زدران توپ اچونه داسې ده چې هر څوک یې په اساني نشي لوبولی او د هغه اکانومي د سټایلو وړ ده. میډل لوبډلې په فیسبوک مجیب ته هرکلی ویلي. مجیب زدران په بیګ باش لیګ کې په 4.04 اکانومي توپ اچونه وکړه چې په سوداګریزو شلوریزو لوبو کې د اور پر سر خورا کمې منډې دي. مجیب ویلي دی چې خورا خوښ دی چې میډل سکس لوبډلې سره د لوبېدو تړون لاسلیک کوي او دا به د دې لپاره خوښي ځای وي چې یو ځل بیا په لارډ لوبغالي کې لوبه کوي. دی وایي هیله لرم چې زموږ لوبډله به بریاوې راوړي. د میډل سکس لوبډلې په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د مجیب زدران انځور خپرولی او بیا یې ورته لیکلي چې مجیب زدرانه ښه راغلاست. د بلاست سیالیو د جولای په 18 نیټه د 18 لوبډلو په ګډون پیلېږي او د سپتمبر په 21 نیټه پای ته رسېږي. په دغه لیګ کې تیر کال راشد خان د سکس لوبډلې سره، ظاهر خان له لینکشایر لوبډلې سره او محمد لبی له سیستر شایر لوبډلې سره لوبه کړې. ډیره مننه کوم چې تر دې دمه موږ سره یو ځای وئ. هیله ده چې د پښتو پلس چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. مننه کوم، ښه وخت ولرئ.